د لیو مهربانه څښتن خدای جل جلاله په ښکلي نامه د ناولونو نړۍ درنو مینوالو السلام علیکم. زه قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې ورته نستار یونۍ ناول څلرمه برخه راوړې ده، په دې هیله چې دغه برخه یې هم تر وروستۍ شېبو راسره واورئ. تېره برخه مو دومره اورېدلې وه، هغه بله ورځ چا نوي کالي ورته راوړل، خو د ده عادت دی نوي شیان نه اغوندي، ټول زړېږي کور کې. دا اوس یې لاس جوړه کالي نه وي ایښي، دی دا زړو کې خوشحاله دی. موږ کیسه یې کوله چې مڼه یې راوړه، د چرګ ښوروا یې جوړه کړې وه، هډوکینو خورۍ کې د غنمو مړۍ ماته کړې وه، د پټي تازه سبزي ورسره وه. هاشم هم راورسېد، د دسترخوان کوزې غاړې ته کښېناست، په کول یې له سره لرې که، ما ته یې رامخ کړ. له کوم ځای راغلی یې؟ له کابله. هاشم په مړۍ بیا د چا ګیله اچولې وه، تېرې تېرې یې ورته ویلې. تراب خان ته مې وویل دا چا ته به غوسه دی؟ خدای زده نسته دی چې خو صاحب چې هر نوم چې خولې ته ووت نور په هغه نوم دی بیخي څوک پېژني نه. مړۍ چې وخوړل سوه هاشم ووت، خو په کول یې پر بالښت پاتې سو. وړو چای راوړ. تراب مې وپوښت، وایي هاشم باندې ډاکټران ښه نه لګېږي. نن هغه دوکان کې خلکو ویل رښتیا؟ دا خو چې دی زخمي و لاس مو په اسمان کاوه. پورې کلینیک ته مې یووړ، د ډاکټر عاجز ډېر زړه پرې بد و، له لاسه یې ټکونه ورویستل. هاشم چې چړې لیدلې دا فکر یې کړی چې لاس یې ورش کوه. سیر یې کړم ځکه اوس بد ترې وړي، لاس یې ولې نشو جوړ؟ نه یې پرېښوده، بېګا به مور پټۍ که ګهیز به یې پټۍ مټۍ ټولې ترې شکولې وې چې خپله ښه کېږي. نه یې دوا خوړه نه یې ستن لګوله. هاشم راغلی، په کول یې واخیست، روان سو، خو له دروازې بېرته راوګرځېد، کښېناست، د یو واسکټ جیب ته یې لاس کړ، اول یې دسمال راوویست، بیا یې چې لاس کړ غوټه چرس ورسره و. زه ورته په خندا سوم. هاشم چرس هم وایي؟ خود ولې؟ غمونه و اندېښنې وې. ما ورته په ناامېدۍ کتل، د ده غم دومره وړوکی نه و چې نشه یې ډوب کړي. خو د چرس د ړنګو نسوارو په شیشه کېښودل، اور یې ورکړ، په تورلګي یې خوله کېښوده، تېر یې کړ، ټوخي ونیو، سترګې اوښکې وکړې، بیا سر پرې ټیټ کړ. چرس ویلې سول، ده دیوال ته تکیه ووهله. تراب په زوی غږ وکړ، منډه د شیرینۍ کتاب راوړه. تراب ته مې وویل څه وایي؟ د مومن خان او شیرینۍ کتاب چې چرس وڅښي داسې ښکل یې وایي ډېر بساطه دی، ټیک یې ډېر خوند کوي. یو خو یې ساده ویلي دی ټیکې کې حاجي. دا کوم کتاب دی؟ کوزه غاړه کې ناست ماشوم را غږ کړ، ملي هنداره. کتاب یې راوړ، هاشم ته یې ورکړ. هاشم کتاب خلاص کړ، یوه شېبه غلی و، بیا یې وغورځاوه، میز ته یې کړ. موږ کیسه یې کولې. تراب خان راته د دهقانۍ د ژوند ستړیاوې ویلې چې هاشم زمزمه راواخیسته. درځئ چې سره زونه د شیرینو ولور مې غواړي په بارونه. تا د سفر موزې په پښو کړې، د ژړو ګلو باغ په چا سپارې مینه. ما د سفر موزې په پښو کړې، د ژړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه. هاشم کتاب مخې ته نیولی و، خو سترګې یې چت کې وې. له یاده یې ویل مومن خان په شیرینو عاشق و، د تره لور یې وه، ولور یې ترې غوښت چې موږ 7 ورونه یو، 7 به راغواړو. مومن خان هندوستان ته ووت، چې راغلی چا اوازې وروړې. دی په نیمه شپه د شیرینۍ کور ته ورغلی، له هندوستانه یې هم ځان سره 1-2 جلکۍ راوستې وې. د شپې چې کور ته ور واوښت، وایي هله غله. زفر د شیرینۍ ورور چاړه راواخیسته. هاشم کتاب بند کړ، سترګې یې پټې کړې. لږې شېبې وروسته یې بیا زمزمه راواخیسته. داسې ور وشوی د مومن، د کټونو لاندې تیر سو په زمین. شیرینۍ بیبي ته ودرېده په سر، خدای دې خیر کړي سخت مقام دی د خطر. لاس یې کېښود په سینه د ګل صنمه، شیرینۍ بیبي سوه پورته له عالمه. یوه ناره یې له خولې وخته په زوره، وایي غل دې زفرخانه زما وروره. دا ناره شیریني وکړه له هیبته یې ټول ورونه سول اوچته. په یو دم کې له مومنه سول چاپیر، مومن خان غریب یې منځ کې کراګیر. دا وروستی ګزار زفر وکړو له غمه، مومن خان په ځیګر ولګېده سمه.
شیرینۍ بیبي راځه وروستی دیدن ده، اخري سلګۍ مې واوره زه کندن ده. هاشم دا منظومه له یادو په یوه ساه وویله. اخر کې وویل بس مومن خان او شیرینۍ دواړه مړه سول. خواران ورکې که دې وطن کې دې څوک مینې ته نه پرېږدي. هاشم یوه خبره هم بله ونه کړه. له حجرې ووت. تراب خان ته مې یاده کړه دومره روغ سړی څنګه یو دم لیونی سو. ده په ناامیدۍ راته وکتل. پر بریتونو یې ګوتې تېرې کړې. له هجرته وروسته چې وطن ته راغلو هاشم د مرکې او خبرې سړی و. کله کله به ملګرو سره پاتې کېده. یوه شپه چیرې تللی و ډېر وخته راغلی. ادې ته یې ویل کمبل یې راباندې واچوه. د ټولې دنیا ساړه په ما ننوتې دي. ویده سو. چې راجګ سو نور نو هماغه هاشم نه و. کله به یې ویل مرغه یم الوزم، کله به یې منډې وهلې کوټه کې، کله به یې موږ به له خندا ورته شنه وو. نه مو منله، ټوکه مو ګڼله. ډېر به مو ورته ویله هاشمه دومره ټوکې بس دي. خو لنډې دا چې خبر سو هاشم ټوکې نه کولی، لیونی سوی و. پر پلار مې ډېر ګران و، بیمار و. د هاشم لیونتوب بیخي کټ کې وغځاوه. هماغه ارمان کې مړ شه. هاشم یې بیا روغ ونه لید. له هاشم مو ډېرې پوښتنې کولې خو ده هماغه شپې ځای راته ونه ښود. بس خو د چا نه لورېده. وزر یې نه راپرېږه که څه شی پرې وخوړل. موږ اولو وختونو کې ډېر ورسره زور کې وو، ډېر زور یې راکوه. اوس خو ورسره حدیث وو. غره کې هم لوېدلی وو. کېدای سي هغه واجبي، خو له وړکتوبه بیخي د لیونتوب رګ نه و ورپکښې. بس خو د نصیب خبرې دي. تراب خان دې خبرې غلی کړ. خپه سو. سبا ته یې کارونه لرل او ولاړی. زه ګوښی پاتې سوم. د هاشم غږ ښکلی نه و خو ډېر سوز پکښې و. زما حالت یې شاعرانه کړ. باید ستوري مې لیدلی وای. د حجرې انګړ ته ووتم، د هغو ګلانو منځ کې کښېنستم چې هاشم کرلی و. د هاشم ټیکۍ مې په زړه خورې وې. له ستورو ډک اسمان ته مې کتل. نور هر څه راڅخه هېر وو. کله کله به تیز باد تېر سو، په شا به یې راغله. ګلونو خوشبو کوله. هاشم نه و، خو ما یې په یاد د حکیم جان فریادي هغه سندره زمزمه کړه. دا ځل په ورځ چې برخې ویشېدلې، بخته چیرې وې څه چارې دې کولې، چې دا غمجنه برخه درې کولې، نو تا ولې کوکې چغې نه وهلې. ورته ویلې به دې و چې زما ربه زه غریب یم ماته برخه راکړه ښکلې. پام مې سو چې غږ راڅخه لوړ سوی. زمزمه مې پرېښوده. شپه تر نیمایي رسېدلې وه. حجرې ته راغلم، باید ویده سوی وای. سبا ته ډېرې کیسې پاتې وې. د شپې مې ښه خوب ونه کړ. نه پوهېږم، خو نه ارامه وم. سهار ته مې انتظار کاوه. د کلي د ستورو د سهار 6 بجې نه وې چې چای مو وڅښلو. ژړ کوچ ورسره و. په مړه ګېډه مې وخوړل. تراب خان اجازه واخیسته لاړو چې پټیو ته اوبه ولګوي. هاشم لا نه و راوتی. زه راووتم. پورې سړک باندې یو موټر تېرېده. هوا لګېده. شاوخوا یوازې دهقانان ښکارېدل. په ونه کې مرغۍ چوڼېدې. پټیو کې ګرځېدم. بیا په یوې پولې کښېنستم. لمر ورو ورو راخوت. د ژوند یوه نوې پاڼه راواوښته. لا هم د یو کور دروازه خلاصېده. خلک راوتل. بیلچې به ورسره وې. د سړک د غاړې دوکانونه خلاص ول. او روان سوم چې عیدو ووینم. غرفې ته ورننوتم. عیدو چاته بوره تلله. چې راوزګار سو، د حال احوال او پرونۍ شپې پوښتنه یې وکړه. ما ورته ټول حال لنډ ورکړ. بیا مې ورته وویل هاشم خو بېګا ډېرې سوي ټپې راته وکړې. له یادو یې وې ظالم. هو رښتیا د دې سړک په کوز موړ کې چې تاوسې چپ لاسه د غرونو په بیخ کې هلته یو کلی راځي. هلته یې یو سپین ږیری ملګری دی. کوړی ماما یې بولي. ان د ځوانۍ ملګری دی. هاشم هغه سره ډېرې ښې ټپې وایي. که پیدا دې که د هاشم ډېرې کیسې به درته وکړي. ما ته هم کله کله چې ښار ته ځي راګرځي. عیدو دا سړی پیدا کوم، زه به ورځم. اوس مه ورځه، ماپښین نه وروسته ورځه. شپې ته زموږ کره ځان راورسوه. که همالته پاتې سوې بله شپه به ضرور زما سره کوئ. اوس هاشم راځي. دا وخت اعصاب ارامه وي. ډېر ښه غږېږي. عیدو پرون شپه فکر پرې کړی و. د هاشم ځینې کیسې وریادې سوې وې. ورته خوښ شوم. ما خو پرون هم درته وویل دا یو کال کېږي دوکان ته راځي. زما هره ورځ زړه پرې بدېږي. خو یوه ورځ مې ډېر زړه پرې بد سوی و. یو کس د کابل کې اوسي
هاشم ډېر پرې ګران دی. هاشم یې کابل ته بیولی و، هلته یې څو شپې ورسره کړې وې، کالي مالي یې هم ورته اخیستي وو، 10,000 افغانۍ یې هم ورکړې وې. هاشم چې مازدیګر راغلی د پورته بازار کې کښته سوی، دوکاندار چې روپۍ ورسره لیدلي په یوه بهانه یې شپې ته پاتې کړی. ورته ویلې دي ګپه کوو، هوا یخه ده، ګرم دې ساتم. د ژمي سیند سهار و. د دوکان مخ ته ناست وم، هاشم راغلی، وایي نسوار راکړه. ما نسوار ورته راواخیستل، د جیبونو کې لاسونه واچول، کله یو جیب ګوره کله بل، پیسې یې پیدا نه کړې. ما ته یې وویل پرون د شپې مې په دې ګناهګارو ولیدل چې 10,000 ګونه یې راسره وو. دوکاندار شپې ته په زور پاتې کړی وم، رانه غلا کړي یې دي. سترګو کې یې اوښکې راغلی، څادر یې مخ ته ونیو. بیا چا ورته وویل ولاړ شه حکومت ورپسې راوله. هاشم همداسې وکړل. حکومت راغلی، دوکاندار یې بوتلی، دوکاندار نه یې پوښتنې کړې وې. هغه اقرار نه کاوه. یو عسکر دوکاندار ته څپېړې ورچولې. هاشم را مخکې شوی. خیر وهایمه پیسې مې وربخښلې. نو هاشم دغسې سړی دی. عیدو د دوکان مخ ته سبزي سیخوله، را غږ یې کړ هغه دی هاشم راغلی. هاشم را ننوت، چې څنګه کښېناست عیدو ورته وویل ډېرو قدمونو او زړه ته راتېره اورېدونکو، وطن ستا لیونی ناول 4مه برخه هم دلته پای ته ورسېدل. دا چې په ناول کې نور څه سته بلې برخې ته انتظار کېږو. تاسو ته ښې چارې پر لوی خدای جل جلاله وسپارم.